ताबेरदान स्तळे कवी शेरून सलानी के सड़ी भूतान शू दशेरुनु कदर तपीजनी वयकेडून बदरमुनु कदर तपीजनी किताबुनु किदैलम खजाना परतवी अनपढ़ चढ़े द किताबुनु कदर तपीजनी वयकेडून बदरमुनु कदर तपीजनी د چغرزی پښتو ادبي جرګې کراچۍ څانګې د سوري لاندې یوه خوندوره مشاعره تابع شوې وه. مشر میلمه د بونیر چغرزی نه راغلی سیاسي او سماجي شخصیت صلاح الدین یوسفزئی صاحب و. اعزازي میلمه فضل خالق نصرت او رحمان سید روخان و. د نظامت چارې ښاغلي عثمان احساس ترسره کړې. مشاعره کې شپږ شاعرانو برخه واخیسته چې دانشور صاحب پکې هم دي، سیاسي رهنما، سماجي خلک هم په دې کې شریک دي. زه د ټولو یو جهان مننه کوم. د مشاعرې صدارت د ادب ستر ستوري ساګر تنقیدي صاحب وکړو. د کار سړي رانه بیکاره دنیا ګۍ وکړو، د کار هغه شو چې په نره یې دنیا وکړه. توده سړه د نصیبونو ویش خو بیا هم ګله شمال صاحب، توده سړه د نصیبونو ویش خو بیا هم ګله چا په حیا وکړه چا پسې حیا وکړه. راټول چې مې زخمونه د زنځیر په یو نظر کړي، بس غواړم در نظر مرهم غوندې جانان بدلېږي را بدلېږي د موسم غوندې جانان. زبنلے ہونے کی نم چ جہان لا خلق اور اقتدار سے سوگ نشتا شورشی تا جانان دا غور پر نوری تا جانان پر دروازہ کے تا جانان چ تپوس وکړي چدا کوم شانت انسان یو داس تن کا غیر ژوند تر کړي چې چا روړ لګ خپل روړ په حساب شمار یو تا اوسې د فراق په دوزخو نه بدني روګي غیشي د کشنا د تنورونو چې مه حال جانان ته ورني چې هر څه خبر نشي زاره ما زمانہ دا بس هر چا ځان ته دنیا دا په یو بل څه بدل نشتا په یو بل څه نه ځای کې په والله چې دا حال وي زخه مرامه باندې کېږم زبانه ہونے کی گم. زموږ د خاورو په کورونو تشدد شوی دی، زموږ په غرونو چنارونو تشدد شوی دی، او زموږ د شعر د لفظونو نه سرې وینې څاڅي، زموږ د شعر د لفظونو نه سرې وینې څاڅي، زموږ مظلومو په فکرونو تشدد شوی دی. دا ترقي را له کلتور ختموي، زلمي حجرې پیغلې ګودر ته نه ځي او پخوا په خلکو دنداسې راوړلې، اوس یې راوړلو څوک غر ته نه ځي. د هغه ورته به څوک څه ودرېږي چې په غلط خیال د چا ورته نه ځي، او حالاتو داسې یېرولی خلک چې څوک په خوښه پېښور ته نه ځي. په مشاعره کې د ستر مشر سیاسي لیډر خدای بخلي فانوس ګجر سے پمړینا یو تعزیتی قرارداد فضل خالق نصرت سے پیش کړو. چغرزی یوت کمیټي چیرمن سید محمد چغرزی په خپل خبرو کې د ټولو راغلو ملمنو شکریا ادا کړه او د جرګې سره د هر قسم مرستې ملګرتیا عزم وکړو. د پښتنو سیمه بیا ګلونه وټوکي سپارلې براشي، د پښتنو سیمه بیا ګلونه وټوکي سپارلې براشي، او څو زلمي د باچا خان په لور کتب دیو کی مهرباني او ګورا ترکمه حدلاړم ستا تومت ته مې اوږه نیولې، ګوره ترکمه حدلاړم ستا تومت ته مې اوږه نیولې، او فضله دې نه بس لږ سوچ خو سنم دې وکړي. د پروګرام په آخري برخه کې مشر میلمه صلاح الدین یوسفزئی صاحب د خپلو خیالاتو اظهار داسې وکړو. چغرزي پښتو ادبي جرګې چې څومره زموږ را ملګري دي دا کم سے کم 2000 کیلومتر لري د خپل وطن نه په مسافرۍ کې دي، او دلته د خپل خاورې دپاره، د خپل ژبې دپاره، د خپل قام دپاره خدمت کوي. نو یقینا چې دا د ځان مجتهد دي او زه ورته سلام کوم.